د ننګرهار قومونو قبایلو چارو ریاست په هڅو د قومي مخورو او دیني علماو په منځګړیتوب د اچین ولسوالۍ عبدالخیلو سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ اتیا کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار قومونو قبایلو چارو رئیس قاری رحمت الله غازی عمر وای د ګلسيري او شرکی کورنیو ترمنځ د اتیا کلنې دښمنۍ پر مهال دواړو خواو ته شپږ تنه وژل شوي، یو ټپي او په زیاته اندازه مالی زیانونه رسیدلي وو. دا تقریبا اتیا کلنه دښمني وه او غالبا شپږ کسب دي کې مړي دي او یو کې زخمی دی. دا لله الحمد نن دغه روغه جوړه فایته ورسېده. الحمدلله اسلامي امارت دواړه نه تر مشره پورې دي تلیواره ده چې څنګه مسلې په قومونو کې دي دا زر تر زر دي ته فایټه کې خودل شي. دوستۍ ته د راګرځېدلې یوې کورنۍ غړی نثار اسلامي امارت او له ټولو مشرانو مننه کوي چې د دوی ترمنځ سوله وکړه. او بدای دغه ژوند ډېر سخت دی، بس هر ځای کې به غل غوندې ګرځي او بدی د الله پاکي چاته مدح کوي. مړه خو بس تر زامنو مو پوه شوې چې هغه خپه وو، موږ هم خپه وو او چې هغه نه اوس خوشحاله وي موږ هم خوشحاله یو. د بلې کورنۍ په استازولۍ واکمن بیا په راتلونکي کې په سوله کې د ژوند تیرولو خبره کوي. د خلکو سره زموږ دښمني وه تقریبا چې اتیا کاله کېږي، نو په دې کې موږ هر رقم سخت تکلیفونه هر څه پکې لیدلي دي او ولس ته هم دا پیغام دی چې باید چې دې نه ډډه وکړه. د ننګرهار قومونو قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي له دې روغې جوړې سره د ولایت کې د اسلامي امارت له فتحې تر دا مهاله دا 1990 روغه جوړه ده چې ترسره شوه.